سلامونه ټول ملګرو ته د استاد او ستاسو درنو محصلینو په اجازه دا چې وخت کم ده نو ښه به وي چې زر خپل موضوعات تشریح کړو. زموږ د سیمینار موضوع ده لیبرالیزم او سیاسي افکار. لیبرالیزم هم د نورو مکتبونو په څېر یو مکتب ده چې ګڼ پیروان لري او دا چې په دې سیمینار کې موږ سره جمع کړي لومړی په دې باندې خبرې وکړو. په پیل کې په لومړۍ وینا کې موږ لیبرالیزم او همداراز سیاست پیژندنه یا سیاسي افکار چې موږ ویلي دي افکار او سیاسي اوسېدل پیژندل. همداراز لومړۍ برخه کې د لومړۍ وینا چې موږ یادونه وکړله لیبرالیزم پیژندل دي په الف او ب جز کې د لیبرالیزم ډولونه او همداراز د لیبرالیزم تاریخي بدلونونه موږ تشریح کړي. دوهم برخه کې موږ سیاست پیژندنه کړې ده. په الف او ب جز کې موږ د موسکا او لاسکي له نظره سیاست تعریف کړی ده. په ب کې د لولین نظره سیاست تعریف کړی چې سیاست څه شی ده. په دویمه برخه کې لیبرالیزم او سیاسي افکارو باندې خبرې کړي دي. په پیل کې په لومړۍ برخه کې لیبرالیزم باندې خبره کړې ده. الف جز باندې موږ پخوانی لیبرالیزم تشریح کړی ده چې پخوا کله چې سټارټ یا شروع یې واخیستله لیبرالیزم څه و. او په دویمه برخه کې بیا لیبرال ډیموکراسي مو تعریف کړې ده چې موږ بیا د سیمینار په لړ کې وایو چې لیبرالیزم او ډیموکراسي څومره سره نږدې اړیکې لري او تقریبا سره ورته مفکوره لري. او په دویم برخه د سیاسي افکارو په برخه کې سیاسي فکر سیاسي نظر تعریف کړی ده او همداراز پایله او اقلیتونه تشریح کړي دي. په پیل کې لنډیز نه تېرېږو بیا که چېرې ځینې ملګري لیواله ول چې ولولي کولی شو موږ یې ورته وسپارو دی ولولي. موږ د لیبرالیزم تعریف کړی ده. لیبرالیزم د دوو کلمو څخه اخیستل شوی چې لیبرال او ایزم ده. لیبرال چې ده د خپلواکۍ او فردي ازادۍ په معنا ده او ایزم چې ده د مسلک علم تګلارې او همداراز هنر په معنا باندې راځي. لیبرال یا لیبریز په ټوله کې په 14مه پیړۍ کې د ازادۍ یا خپلواکۍ لپاره کارول کېده چې په وخت کې به هغه کسانو ته کارول کېده چې هغه به غلامان نه ول، یو چا په تصرف کې به نه ول، آزاد خلک به ول. هغو ته به د لیبریز یا لیبرالیزم اصطلاح کارول کېدله. په 19مه پیړۍ کې لیبرالیزم مکتب رسمي د مکتب یا ښوونځي په حیث باندې وپېژندل شو چې ټولنې ته خپل فعالیتونه وښودل چې یو د دغو لیبرالیزم د بنسټګرانو یا تاسیس کوونکو څخه جان لاک دی چې هغه هم خپلې نظریې وړاندې کړلې. د دې تر څنګ د لیبرالیزم ډولونه به هم تشریح کړو. که ځینې ملګرو بیا غوښتل چې تشریحي ولولي ماخذونه هم شته ده، کولی شي له هغې نه هم استفاده وکړي او کولی شي زموږ له سیمینار څخه هم استفاده وکړي. دلته به لنډ ووایو تر څو هغه وخت ضایع نه شي. د لیبرالیزم ډولونه په ټوله کې په دوه ډوله ده او په دلته چې موږ تشریح کړي دي موږ پخوانی کلاسیک لیبرالیزم، لیبرال ډیموکراسي، ټولنیز لیبرالیزم یا ټولنیزه ډیموکراسي، همداراز نوی لیبرالیزم او په 21مه پیړۍ کې چې د هر یو به په خپل مهالویش سره سم هر یو ځان ته تعریف شوی ده. د لیبرالیزم تاریخي ډولونه دي چې دا به زحمت تاسو ته وړاندې کړي. سیاست پیژندنه ده چې موږ تاسو کله لومړي سمستر څخه راغلي وو انشاءالله بلد شوي وو ورسره چې سیاست پیژندنه څه شی ده. تر ډېره پورې موږ چې وایو د اساس او اساس په معنا ده یا مثلا د موخې ته ځان رسول دي هغه سمو او ناسمو لارو څخه. خو دلته به زه یو بل تعریف وکړم چې سیاست د پولیس په معنا ده او دغه د پولیس ویي یا مفهوم د لومړي ځل لپاره په یونان کې د افلاطون او ارسطو له لوري وکارول شو او پولیس چې په لبنان کې د یو ښار و. همداراز په اصطلاح کې د یوې منظمې ټولنې رامنځته کېدو ته سیاست وایي چې بیا هم د موسکا او لاسکي له نظره په الف او ب جز کې تعریف کړي دي چې موسکا وایي چې سیاست د حکومت کولو علم او هنر دی. همداراز لاسکي وایي چې سیاست څوک وړي څه وړي او څه وخت وړي څنګه وړي له دې څخه عبارت دی. نولي هم سیاست وایي چې له مبارزې څخه عبارت دی چې د سیاسي قدرت ترلاسه کولو لپاره مخیزه یا سیستماتیکه او دوامداره مبارزه وشي. لیبرالیزم دلته بیا موږ ځینو خلاصو ټکو ته یادونه کړې ده چې موږ وایو چې لیبرالیزم په ټوله کې په دوه برخو ویشل شوې ده چې یو محافظه کاره لیبرالیزم ده چې محافظه کار لیبرالیزم دا ډله د حکومت او ټولنې پخواني ډول ته درناوی کوي
او دوم ډول چې دا هغه ټولنیز لیبرالیزم ده چې دا په ټوله کې په اقتصادي یا صادراتو وارداتو باندې خبرې کوي. پخوانی لیبرالیزم مخکې هم تعریف کړی، اوس بیا هم په دې ځکه هلته خلاص دلته هم لږ تشریحي ورکړی تر څو دغه سیاسي برخه بشپړه شي. لیبرالیزم له فیوډالیزم یا کپیټالیزم ته د لیږد پر مهال رامنځته شوی دی چې د کلاسیک لیبرالیزم زانګو د انګلستان هېواد څخه ده او دغه مکتب تر نورو هېوادونو ډېر په امریکا او انګلستان کې پالل شوی ده. لیبرال دیموکراسي هم کولی شو ته لږ معلومات پکې ورکړو چې لیبرال دیموکراسي پلویان په ټاکنو کې د ټولو وګړو ګډون، برابري او مساوات بولي چې په ټوله کې لیبرال دیموکراسي د کلاسیک لیبرالیزم پر وړاندې په سیاسي تصمیمونو کې د ټولو وګړو د ګډون، ازادۍ او تضمین فکر ورکوي. نو تقریبا لیبرال دیموکراسي د اوسنۍ دیموکراسي سره تقریبا نږدې ده. لیبرالیزم په ټوله کې چې موږ ووایو لیبرالیزم مکتب وایي چې انسان باید آزاد واوسیږي ځکه خپلواک آزاد پیدا شوی ده. لیبرالیزم هیڅ سرحد، دین، مذهب، نژاد، قوم، سم، نسب هیڅ شی نه پیژني. لیبرالیزم وایي چې انسان دا ځکه انسان آزاد پیدا شوی باید آزاد واوسیږي، یعنی هیڅ قانون، هیڅ لاره که هغه دین ده، که هغه مذهب ده، که هغه نورې لارې دي، باید انسان خپلواکي وانخلي او باید انسان خپلواک واوسیږي. دوی په دې مفکورې باندې کار کړی ده. سیاسي افکار ویلی شو لکه څنګه مو چې مخکې په دې تړاو باندې بېلابېل تعریفونه وکړل. سیاسي افکار یا سیاسي فکر د سیاستمدار کړه وړه چې دوی ته موږ سیاسي ویلی شو یا د یو ګوند یا د یو ټولنې سیاسي نظریه وړاندې کول دوی ته سیاسي فکر یا نظر ویل کېږي. یعنې د یو ټولنې په تړاو یو څوک چې د دغو تعریفونو مطابق یو سیاسي نظر یا فکر ورکوي دې ته سیاسي نظر یا سیاسي فکر ویل کېږي. نور نو په زموږ سیمینار کې تر ډېره پورې موضوعات په همدې باندې راټول ول. ماخذونه مو ملګرو ویلي چې شیر عالم امنوال کتاب و بل پوهنه د عبدالرحمن عالم کتاب چې دې څخه موږ د سیمینار لپاره ماخذونه راخیستي وو. نو په ټوله کې لیبرالیزم ما مخکې ویل چې داسې یو مکتب دی چې په فردي ازادۍ یا وګړیزه یا وګړه ازادۍ باندې فوکس کوي او غواړي چې انسان څنګه چې خپلواک پیدا شوی همداسې خپلواک